بی پیلوټو الوتکو د افغانستان پر فضا ګزمي او د طالبانو ورختایي د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ د طالبانو د خپلواکۍ ادعا د داعش بریدونو له زیاتېدو وروسته د ډرون الوتکو ګزمي ډېرې شوي دي. د افغانستان پر فضا د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدو ته طالب چارواکو ځینې افغان سیاسي څیرو فعالانو او پاکستاني سیاستوالو غبرګون ښودلی دی. په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه د 15 ولایتونو په فضا کې د ډرون الوتکو ګرځېدل لیدل شوي او ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوي دي. طالبانو د دغو ډرونونو ګزمو ته په غبرګون کې امریکا د افغانستان د هوایي حریم پر نقصولو تورنه کړې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس بیا ویلي چې امریکا پاکستان ته د پور ورکولو په برخه کې خپل دریځ تعدیل کړی او په خبره دغه هیواد یې په بدل کې په بلوچستان کې د شمسي پوځي اډې پر جوړولو هوکړه کړې ده. بل پلوه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو پخوانی وزیر ادعا کړې چې طالبان د امریکا استخباراتو له قراردادیانو سره همکاري کوي او د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو لپاره یې په کندهار کې اډه جوړه کړې ده. ورته مهال ځینې سیاسي فعالان او د هیواد یو شمیر اوسیدونکي بیا د افغانستان په فضا کې د بی پیلوټ الوتکو ګزمې د امریکا څارګرې الوتنې بللې دي او په خبره یې دې چارې د طالبانو له سترګو خوب تختولی دی. د روسیې پلازمینې ماسکو تر څیرمه د کنسرت پر یو تالار د داعش له برید وروسته د افغانستان پر فضایي حریم د ډرونونو ګزمې ډېرې شوي دي. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې د الوتکو لیدل شوي دي. سرچینو د کندهار، نیمروز، بدخشان، پنجشیر او پکتیکا پر فضا د دغو ډرونونو د ګزمو خبر ورکړی دی. له دې ډلې د کندهار پر فضا د امریکایي ډرونونو د قتل کېدو راپورونه بیا غبرګونونه راپارولي دي. د سرچینو په خبره د بی پیلوټ الوتکو د ګزمو لامل څرګند نه دی او په خبره یې روښانه نه ده چې د الوتکې له کوم هیواد د افغانستان هوایي حریم ته دننه شوي دي.